سره مینه وي کوینه شابسي او دا سوځېدلې زړه مې داسې وګوره په شرمونې او شرمولو خدای دې ذلیله که دا چولي دي داسې کې گزار مه کوه مړه ولې تصویر سنت مې نه دی اچولی یا نه سړیه د ښځو جامې دې واچولې ښځو ښه مې کړي دي سستا خو مې نه دي اچولي یا نو چې د زوی سنت دی دا خوشحالي په موږ سره دغه کوې زه مړه لګېږي د زوی مې دا خو په موږ باندې الله پاک داسې خوشحالي راوستې ده زوی به مې غټېږي او بیا به ولې کوېدن کوم او بیا به ولې واده کوم پرېږده چې ښه پکې تاو شم وخه مورې وخه کاله چې ما 3 جوړې جامې راوړې که نه او ما تا ته یو مردود اسپندیار ټیلر له یو څه نو تا هغه په ځای پرېښود د ښځې دې واچولې ښه مې کړي دي ولې د خپلې ښځې مې اچولي دي څه د اجراګانو خو مې نه دي اچولي بې غیرته انسان نه لکې ده شوې لکې دا لوپاټه ده مړه لوپاټه ولکه یم کې پرخ هم نشته مورې وخه ووته دا په شرف څه ووته ښځه دې مراوله پرېږده مو ښځه دې مراوله ښځه دې مراوله ګډه کدي زه لګیا نه یم څه والله داسې ښکلې جامې به چام چېرته په عمر کې به واده کې نه اچولي یې لکه دا خلک په راځي زه به زمین مبارکونه او من کره به غم خاطر نه راځي کړي غم خاطر به سره پرېږدي راسه کې او پرېږدي دي ولې ښکلې جامې مې اچولي دي مړه لږې څه ته په ما شرمېږې والله ته در باندې شرمېږم ځم چې ځان لپاره مرۍ باندې چاړه کېږم او ځان د دې دنیا نه بس بلې دنیا ته بس کور نه وځه کور نه وځه مورې وخه یا سپک انسانه سپک انسانه خلک برابر هر اوس په د کلي مالک دا زنانه راشي ټپي کو ټپي ټپې نه مورې ته دغه وکړه گزار رانه کې مړه لګیا وای مورې ټپې کوه جینې څه شوه جینې یا جینه راشه راشه جانو وې شینا بچی دا دوی نه دی رښتیا په دې مې پوهه که زما د زوی سنت لري څوک راغوښتي لکه هغه زما کار دی دوس هغه زما کار دی بې غیرته انسانه بس دام زما کار دی که نه هغې کې زه کار نه ساتم په ما کې ته کار مه ساتم څنګه مورې خدای د ځان له ذلیله که سپک خو سپکې خو تا خو ځان بل چان سپک که ستاسو کور کې پیدا یم نو تاسو د کومه چې درانه یې مړ ستا ماما چې تا دا جامې چولې دي زما ماما یې اچولې هم نه شي والله هغه سره دونه بدې کړ خو تا واچولې والله لکه پترۍ کې چې سپی راوځي دا سر راباندې وی پوترې سپی خو ډېر ښه وی که نه دویم چې مړ دي کې حلال دي کې ولې مورې دونه ښایسته به کې خلک خوېږي دا وګورې والله هغې بې غیرته راته مخامخ دا جامې زوړندې کړي دي جینه راشه که نه وې دا هلک دغې زانګو کې سم نه وویل روزه که د خدای دې ذلیله که هغه کوټه کې ده راشه که نه ته نه سړي لوره راشه ما ته پته لګي دا غم خادي به موږ سره خلک پرېږدي راشه ستا د وجې به موږ سره ځان مې تیارولو دا وګوره دا خاوند دې تیار کړي دا تا تیار کړي دي وی خدای ته پاکه ما ویل که مونږ کله ګاونډی راغلل دا دې څه ځان نه جوړ کړي دا خو زما نه مې جوړه واچوله ښه مې کړي دي جامې بدلې که ما ټول د سړو جامې واچوه د جانو دواړه به یو شان ښکارو او ستاسو نه تاسو رور او خور والله ما ناسې سوځئ چې زه ښکلی ښکارم تاسو ما نه سوځئ راشه لکه یو خبره ته کوم د دې ګیټ نه بار نو خو سر دې مړه تا که که نه شي نه داس به مې در باندې کړي بس قبر ته به مې رسولي دا خوشحالي در باندې اوس پور کوم ګوره ښه لګیا یې مړه زه به اوس په دې جامو کې ستونو لګرځم والله ستونه به کومه مورې د ذلیله که خلک به و چې زوی یو شو نو هغه بل شی ته جوړ شو نه مړې هغه خو داسې خبرې کوي وایه که نه څنګه جان هغه داسې خبرې کوي زه څه هغه شان دي خو نه یم مورې زه خو سم دم سړی یم ښکلې جامې مې اچولي دي سړي دا جامې نه اچوي بس دا کپړې بدلې که لږ صبر وکړه په دې کلي کې موږ ډېر د یاد عزت وخت تېر کړی شي نه خو یو مشر د دې کلي ولیدي که نه نو ما ته پته لګي چې موږ ته به بېګاله وډبوي هغوی به چې د دې کلي نه وځي والله چې بیا د کلي د مشرانو د قصده بیا به زه هغه بل شی مې مې والے کبھی ڈرتے نہیں
بیا به مې داسې احساس کړی د ځان نه ولې دا جامې وباسه ظالمه جامې وباسه 10 بجې دي اوس په ښځې را روانې شي ورک شه مړې خلک بچو ته وایي جامې رانه مې وباسه او ته ما ته وایې جامې وباسه ګوره بار خو یې سرګټ نه اسکای چاسو نه والله نه مې ریس کړی ماما د زوی سنت مې دی خوشحاله یم نو خوشاله بچي سپین کاټن مې پسپندیار یو جوړ کړی دي او نور دو جوړې مور نور مور سره یو سواله سبا دوه ورځې سنت ته پاتې دي کنه خیر د ماما دی که چې ما جنکۍ ویني والله ډایرکټ پې ویلې ای لو یو ولې نه پوهېږئ تاسو خدای دې ذلیله که چې شا کې نو هغه موتړه ښځه پکې ښکاري او موتړه ښځه ني چې هغه ټک ټک نه کوي او صرف د پیشنټ جامې خزه خزانه ده خدا خزه خزانه خاوند به سره مور خزانه ده ماما بل نه ماما دې باندې سي تربیه کول چې د سړو جامې چولوي بس استاد لاس ما بیزتی خو تعلم دا پیغورونه خوند درکې د دې ځان د پیغورو کې چې ما دی زه خو وایم یاره کته سبا ورته موږ سره څه کچکار کړی دي ته ماته د وایا ما څه کچکار کړی په دې نه پوهېږم نه راشه خو ته دیږي دا څه نه دی دا خو پوخ لباس دی ولې کو دا پوخ نه وي به ښځو نه اچولې والله هماري مورې زه څه هغه شانتې خو نه یم دا شي زوخه شر زر کوم وځه کېنه وای زما د ښکلې زوی سنت دی دونی زه ته لا خپل راته وخت شو غړي د دې مسلمان دي الو د سړو په شان دي غړيګا ولا الو الو مورې والله الله د ښکلې لور درکه ښکلې لور د الله درکه چې مزې پې کوې والله کارونه به مې ویم که ستا په ځای چې ته خپلې لور راکړې یو دوست له به مې ورکړې وه والله کو دې ورکولی نه زه پسې مټي ځه تللی ستا په دې کې اوس ویمه دا مړي ودې کتل ویم راته مې وی چې ته مدرسې جومات ته یې بوځه چې ته اسکول ته یې بوځه ایشیا. نو لوړی غټ شوی دی سم نه شو خو په دې سنت کې تا دوکړی مال راوستو ټیک شو د خوځو منده لاره سړو منده شینا چې په قصاب مې من نه کنه نو سړی بچي باندې مړی لګی ښځو کې راځي ښځو کې به نه وی او با سړو کې دې وی راولم به والله دوکړی مال براولي خامخا به بل راولم دې مسلمان راځي با بار سړو کې به وی خو دلته او غل دلته بم دنګي ولی خیر خو دې بردنګۍ دی ځه نو په پردې سړی کور ته راولي ورسره بوج کومه دلته ګډیګو مورې ماشوم به راولو که نه ماشوم به راولو یا به ته ډول په خپله رادننه کوزه دړو زور مې تاسو سره نشته دی دړو زور مې نشته دی زه خو ته نه لاړم اوري دا پیدن من درې میاشتې مخکې ګانې لګولې چې زما د دې سنت نه ډول به نه واخلئ نو تا میدان پرېښوده د ګرم میدان نه تم تختې سپي دې بیا سوځي د خپې نه مورې دا ټوله سوځي ټول سوځي زما جامو ته سوځي یزیا دا لکه بس نه دې درکې ښکلې ټپې راته خواخي تاسو که خلک خاندي ما پورې به خاندي څه پکې وایه دا دا خوله دې چینګه وینګه لاړه ما ته وایي جاړه ستا یاري کله کومه خدای دې تباه او برباد کړه قرقوریا او زه دې په کور کې لکه د سپي تړلی یمه شابسې وایه که نه ګینې بېدله نه ویم هغه ته دې شابسې ویلې او ما ته شابسې شابسې لوی شي او که نه زما څنګه ښکلې ښځه ده زم سم ښکلې یمه بیا دې جولې ته وګوره باقي په دې خوله دې کاڼې کېده پیښې او پاسه دا جامې بدلې کړه او بار سړو له ورځو سړو ستونې الله دې غر کا شیرالمه د تماکو په پاڼه چا کړي مرګونه مورې د نخارلي او اخري کړۍ به د توی بیا به د نه دا ووایه شابه دغه مو وایه هغه دم سوړه سیلې مې د ځیګر لاړو مرور چې مې د غېږې نه دلبر لاړو اوس په دې څوک زمانه خلاص کي ما نه دې شل کاله بسکټ خوړلي دي دا تا راوړي ما خوړلي د یارانې صاحب د لسړې شاباسي نه وه د ته نه شابسې نو صبر وکړه چې پوره کړې خو دې وکړه نه لږ چانټي وه غزر د لږ چانډاس کومه په دې کپړو کې مې ګرمي
السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. څنګه دی ښه هم د خدای مسلمان خلک چې لار کې مخې لرای تا پسې به درتلم هم ولی خیر خو دی بل وروسته شینه د زوی سنت دی نو ما وی په بل چا په لاس باندې مې اعتبار نشته دی او ستاسو سنتونه چې کوم دي نو ماشاءالله تاسو چې ماشوم سنت کوي نو بس هغه ښه که نه نو ډاکټر صاحب څو پیسې به رانه والې را روان اتوار دی دغه دی دی را روان اتوار له دی او جي اوا را روان اتوار له خو به ګورم خو نو د خدای مسلمان اوس موږ بل چا ته وینا نه ده کړې استاده ته د لاس دې صفت کړی دی که نه نو ښه ده به زه به نه رور اخري 5000 روپۍ اخلم خدای شه دونه غریب یم ده که نه یا رور مې دی کارونه ولاړ دي که نه یار زه 8000 روپۍ ماشوم اخلم د سنت 15000 نه بس دا یې داسې کار وکړه هېته 15000 مه غواړه ټیک شو او زه به د اخري 2500 روپۍ درکړم نه مړه رور مې دی که نه ګوره دا خو کلیوالي ده د دې د وجې تا ته ما کم ډېټ وي زه خو 8000 روپۍ ماشوم اخلم 3000 به درکړم بس مړه مسلمانه ده 15000 روپۍ خو ګوره دې نه 1 روپۍ هم کم نه علم دی کې د وی ارس دي یوازې سنتول خو نه دي زه به تا ته بیا ووایم دوایان هم دي دې کې زه به راته ووایم بیا هغه و که نه ډېره ګزاره صحیح ده ځه یاره په یو سنت هم دونه خرچه راغله خدای ګو چې راته ویلي نو شو یار ورته دوه کسان پاتې شو خو هغوی ته وینا وکړم که نه وای السلام علیکم مورې والله یو خو چې کور ته دننه شي نو بیا به دې په مینتونو په زاروګانو سړی راوباسي مړې یزویه نو دا اسانې خبرې خو نه دي دا خو د رشتې خبره وه او د رشتې په خبرو کې پوره 3-4 هفتې تېرېږي دا خو لازم مخکې راووتم ته مړې والله تاسو هسې ځان لړه چوئ ما ته ښه پته لګي چې انکار به یې کړی ګینې سې درته ویل ده یزویه وایم د پلار یې ملک خوښ شو د مور یې خوښ شو د جینۍ هم خوښ شو خو یو ورور یو چې هغه راغی او هغه ته مې یاد کړ ما ته وي دا خو هسې راپاټلی ګنکپ ته ویدلی به زه خپله خور ورکړو دقه خو درته وایم که نه چې تا به ورته ویلي وې چې قرقرې زما هم نه دی خوښ نه هم دی خوښ او زما خو بیا بیخي نه دی خوښ ورته به دې ویلې زمونږ هم نه دی خوښ الله را کړه دیره کړی دی اوس له دا جینۍ راکړه چې زمونږ د کور وځي داسې به دې ورته ویل جینۍ لسته خبرې راته زیاتې وکړې ما ته یې وی هغه له څوک وي چې کوم دی نو چرګ هم نه ورکوي په میله کې یا خو بېدباره سړی دی ولی درته مې نه ویله درته مې نه ویله چې دا شرمونه به شرمېږي دا به تا ته په دې کور زړېږي والله دا هغه کږه ښځه ده کږه ښځه ده چې دې څوک کوي او دې د کوره څوک ایستی شي والله ولې نو څوک ما د سر رسولۍ مې جوړه شوې ده زه یم چې کور یې باد شي نو په هغې عزت کې به زما د کور وځي نو هغه خو داسې زما په کور باندې ډېره شوې لکه په تخته چې سړی د سټیل مې نو زه درته نه وایم زه درته نه وایم ته وایې زما رور دی زما رور دی دا دی هغه دی یا به یې مړ کړو او یا به ولې لږې پیسې نورې ورکړو تبلیغ کې به یې ولیږو څلورو میاشتو له چې د څلورو نه راشي ویې کال ولګوه چې د کال نه راشي ویې غونډ عمر ولګوه ته به هم دې خلاص شي زه به هم دې خلاص شم وی خدای به یې وبخي ګینې نه بخي دغه غلاګانو به څه دا خبره خو مې ورته لا نه ده کړې دا خو مې لا په خوله لاس یې ښودلې 40 ورځې له مې ولېږو 40,000 روپۍ رانه یوړې نو چې لاړه نو سیکول تا ته پته لګي نه په کراچۍ کې د سوځېدلو موبایلو کار شروع کړو نو بس دا داسې سړي له به لکه الله پاک څنګه جینۍ ورکوي او لا دا ټپه به کې تېری وکړي وایي چېرته ښه کور راله ګوره چېرته ښه ښایسته جینۍ راله ګوره لکه تا د دې خپل شکل ته کتلي دي چې دونه دله څوک څه درکړي هم اورې والله ولې اوس یې راته یو بله جینۍ وښوله ما ته یې په دغه خوا کلي کې ده دوه بچي دي به سره کونډه ده ډېره ښه ده خو هغه هم نه ورکوي هغه هم دله نه ورکوي ما ته پته ده که نه مورې دا سړی چې کومه دی دا سوځېدلی لرګی دی سوځېدلی لرګی والله دا د یو شیز هم نه دی که نه والله چې په دې ګرمۍ کې هم دا غم ښادي شي کومه ده السلام علیکم ما بیا سره راغلی یارېږه مه مړه د خدای مسلمان چې دې په پیسو مړه پخ کړی و یاره نو د لیمې در نه کړي یاره را دې کړی خوړه دې پرې راله پوخ کو اصل دا خبره د مرګري را روانې ټوله مې د زوی واده دی نرشه د شینه د زوی سنت کېږي نو ګوره داسې کار دی چې هغه شینه او مور یې هغوی هم په ستونو باندې ګرځي او ما ته یې وایي چې ماما دا خاص خاص خلک چې کوم دي دا ته په خپله وکړه نو روانې ټوله به راځي ګورې ښه صحیح ده نور شته راشته خو نه کوي د خدای مسلمانه غټې وریجې مې پکې پخ کړي دي ګوره غوښې سره سر په سر دي ځان سره سیره اوسه مټي مټي وروړه یا لکه دا ته څه کې چې چا دې مې کولې
کور کې باندې کړی دی که نه نو خو چې ګورم چې ته پټي ته باندې مخه کړي مورې ها. یو خبره مې درته کوله په خولې مې نه راځي وه هسې بیخي ده بله ورځ مې ښځې سره روان وم په لاره باندې ما ته وایي د مور سره دې خبرې مه کوه نو دا خو هره ښځه خاوند ته وایي مور خو بیا دونه سپکه شي که نه چې د مور خو په کور کې حیثیت پاتې نه شي خو زه د زامنو تاریان یم که نه زه وایم چې دا موږ واړه لوی کړو د څلوېښتۍ نه راواله تر د زلمیتوبه پورې دې خط ته راورسو او بیا د ښځې شي بیا به د ښځې مني هلته مور یې ښځه ورسره ناشنا مینه کوي که نه کله ورته جان ووایي کله ورله په سر لاس راکاږي کله ورته هسې دا چې لیکوي والله کو بیا سړی په ځان پوهېږي والله کو بیا تا ته هم ګوري بیا مینه نه ده مینه بې لالچه د مور مینه ده ښه که ښځه راسره مینه کوي که نه نو دا به راسره په لالچ کوي پوه شوې یا به یې جوړې ته ضرورت وي یا به یې میک اپ ته ضرورت وي یا به یې کیړو ته ضرورت وي ښځه به راسره په لالچ مینه کوي خو مور نه ده مور ګور بې لالچه مینه کوي او دړنه یې در سره کوي ګورې ښځه والله چې مور له دې 10 روپۍ نه یې ورکړې او تا ته یې دوا وکړه که نه نو ما ته ووایې مړه وې ته خو یو شی مور له چې پیسې ورکوې د مور به زوي چې دې نه یې ورکړي ولاړو زوي نه یزویه خبره دا مننه خلک دا زامن د څه ورځې لپاره غواړي زه کونډه یم زما ساسره ده ساسره مې ده خو ته مې سره یې که نه نو چې ته د ښځې سره لاړ شي نو زما به سره څه پاتې شي زما څوک اسره دي زما لکه اوس ودان اسره دی دا چې کله بدان غټ شي الله دې بله جون ورکړي الله دې جون ورکړي نو تا ته به د بچي د مینې پته ولګي ښه بله خبره مې دا کوله چې مورې محرم دی نو په خو د خیال وتیو او که نه یا به هم د محرم نه وروسته کړی یا به مخکې کړی وې صفا لوبه به موږ به هم پکې چېرته لږ شانتې ګډ شوي را ګډ شوي وې د دماغ به هم لږ سپک شوي زما خو دې خوا سوچ نو خو اوس خو مې نیټۍ خو دې ما خو ستونه کړي زه به څه کوم بس اوس چې ګډېږم نو خیر دی چغې مغې مه وباسئ او نه دغه ته ګډېږئ هسې دسې چل کې ورسي خو بیا هم ګناه خو ده ګناه خو ته هسې ګډېږې خو په ډولونو ګډېږي ګناه ده نه خو د بیا بس ناتونه به پکې ولګوځه وی مورې نو بس بیا خو به زما زوی انشاءالله تعالی مفتي صاحب انشاءالله ستا زوی چې که خیر کله د ښې بدې شو او کله د سکول او د مدرسې شو نو انشاءالله دې به زه عالم جوړوم انشاءالله 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 غټ عالم به انشاءالله دا به د 400 عظیمشان مولای عظیمشان خیری که خیر خو که الله ما ته بوت نو مورې بیا مشکله ده ګورې دا هم درته وایم نو بس بیا خو یې سم نه شو چېرته خو خلکو سره ناسته پاسه وکړله کېدی شي ښه شي دا به زه په اول به سکول ته ځي چې د سکول نه راځي تاریخ په مدرسې ته لېږم د تربیت په زه کوم ستا په ښځه خو زه تربیت نه کوم هغه خو نه ده هغه خو خانه پرېږده مورې که زمونږ په کور کې تربیت وشو که نه که زمونږ په کور کې زما د زوی تربیت وشو هېڅ به هم نه شي ما ته پته ده که نه هېڅ به هم نه شي او نه به د دین شي نه به د سادین شي یزویه چې زه په خپلو لاسو لوی کړم که نه ته ګوره چې دا به شي کېږم او دا به پې کېږم ولې زه چا لوی کړم خو تا لوی کړی مو دغه شی مه قرقری چا لوی کړی تا لوی کړی غل دی وتی دی تا په لاسو کې بیخي نه لوی کړم مورې په دغه خو ماله جړا راځي که نه چې ته وړوکې وې بغیر د جنکو نه بلې بلکې نو میرګاټي چرندو پیښې دغه به دې کولو خیر دی مورې مړې دا پکې راځي څه مسله نشته او زه به انشاءالله تعالی زی سکول کې داخلوم اول به مدرسه کې داخلوم بیا به سکول کې داخلوم ما سره د دې غم دی که نه چې په خوی بي کې د هغه وخې ته لاړ نه شي